السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان لوبلړۍ کې د نندارچیانو ترمنځ د اخ و ډب د مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول کیږي. دا ترتیبات به څنګه وي؟ افغان مینوالو سره به کوم چلند کیږي یا د پاکستاني مینوالو سره به کوم چلند کیږي؟ ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د افغانستان او پاکستان لوبلړۍ کې د نندارچیانو ترمنځ د اخ و ډب د مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول کیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 شل ورځو لوبو لړۍ راتلونکې میاشت د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د دواړو لوبډلو د مینوالو نندارچیانو ځایونه به جلا او بیل وي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسیا جام کې یوه په زړه پورې لوبه ترسره شوه چې لوبه د پاکستان په ګټه تمامه شوه، خو له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخ او ډب رامنځته سو او د لوبغالي نظم یې ګډوډ کړ. اوس د تیرو ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره دا ځل په شارجه کرکټ لوبغالي کې د امنیت د لا ټینګولو پریکړه شوې او د دواړو هیوادونو نندارچیانو ته به په جلا جلا ځایونو کې د ناستو اسانتیاوې برابرې سي. د شارجې د لوبغالي ولوړپوړي چارواکي ویلي دي هغه څه چې په تیر کې ترسره شول هغو ته په کتو پولیس او امنیتي ادارې د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په دې اړه یې د کړنلارې طرحه جوړه کړې ده. نو په دې خاطر به د افغان نندارچیانو لپاره به جلا احاطې او د پاکستان مینوالو لپاره به جلا احاطې جوړیږي او د نندارچیانو لپاره ځانګړي اصول هم جوړ شوي دي. له سرغړونکو سره به یې سخت چلند کیږي. د پولیسو سربیره به د کیمرو په مرسته به ننداره کوونکي کنټرولوي او د ننداره کوونکو حرکتونه به څارل کیږي او دا کار د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په وړاندیز ترسره کیږي. یاد دې وي چې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي اعلان کړی و چې د پاکستان او افغانستان د لوبډلو ترمنځ به د 3 شل ورځو لوبو لړۍ د مارچ په اخره کې ولوبول سي او دا 3 واړه لوبې به په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.